سلګي سلګي ژوند ارمان ارمان ژوند الله قبول کړي ستړی ستومان ژوند سلګي سلګي ژوند ارمان ارمان ژوند الله قبول کړي ستړی ستومان ژوند چې ستا په نوم شو له معنا ډک شو په خوند دې پوه شوم ډېر مبارک شو چې ستا په نوم شو له معنا ډک شو په خوند دې پوه شوم ډېر مبارک شو له هغې ورځې دی راته ګران ژوند الله قبول کړي ستړی ستومان ژوند سلګي سلګي ژوند. د دې ویډیو محترم لیدونکو کوم کور چې وینئ په دې کور کې د دې ګلۍ د دکاندارانو له خولې نه خبر شو چې ډېر غریب او بېوزله سړی اوسېږي چې لور یې د مریضۍ بستر پرته ده او دی هېڅ پیسې ورته نه لري. د ارګون مرکزي شفاخانې او د کرنه مرکزي شفاخانې ورته ځواب ورکړی دی. نو که وکولی شو چې د سره مرسته وکړو تر څو مرکز کابل ته انتقال کړي. ستاسو د مرستې په هیله. موږ ته د کوڅې دکاندارانو د بازار خلکو ته چنده کوي او د نورو هېوادوالو نه غواړو که د سره څه کومک کولی شي چې د الله په خاطر د زکات د صدقې پیسې ورسره وي. موږ خپله دلته دکانداران په د ګالۍ کې پراته یو. دا سړی ډېر ناچاره ده، ډېر غریب ده. لور په هسپتال کې پروت ده، هسپتال کې جواب ورکړی، په ښارونه کې جواب ورکړی او دا د هغه طاقت نه لري. موږ د ماړو خلکو نه دا هیله لرو چې داسې خلکو سره د کومک کوي. دا خلک د کومک غواړي. بس دغه د موږ سره ستا امانات د الله له طرفه دا زموږ د بنسټ له خیریه بنسټ له طرفه واخله او هغه څه چنده چې درته کړي دا د دوی طرفه